د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. لکه څرنګه چې تاسې په جریان کې په ترکیه او سوریه کې سختې زلزلې وشوې چې د دغه زلزلو له امله ان تر 21,000 پورې انسانان ووژل شول. د نړۍ مختلفو هیوادونو له ترکیې سره مرسته وکړه. همدا ډول کم شمېر هیوادونو له سوریې سره هم مرسته وکړه، خو د ترکیې په نسبت له سوریې سره کمه مرسته شوې. هلته همدارنګه تلفات هم کم دي. له هغه مرسته کوونکو څخه چې له سوریې او ترکیې سره یې مرسته وکړه، په لومړنیو مرسته کوونکو کې د افغانستان اسلامي امارت و چې 10 میلیونه یې له ترکیې او 15 میلیونه مرسته یې د سوریې سره وکړه. رجب طیب اردوغان د ترکیې ولسمشر په یو غونډه کې ویلي دي چې افغانستان لا تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی. له موږ او سوریې سره یې تر ټولو لومړنۍ مرسته اعلان کړې ده. دغه مرسته که څه هم کمه وه او د نورو هیوادونو د مرستې په نسبت یې اندازه کمه راځي، خو که موږ دې ته نظر واچوو چې اسلامي امارت یا افغانستان په داسې حال کې ده چې خپله له ګڼ شمېر اقتصادي ننګونو سره مخامخ ده او په داسې وخت کې په نړیوال سټیج د خپل ځان مطرح کول یو ښه او غوره سیاست و. همدارنګه یو بل ښه خبر دا ده چې له نږدې 10 ورځني ځنډ څخه وروسته د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ له لارې بیرته انتقالات پیل شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي چې له ازبکستان هیواد څخه نن له غرمې څخه وروسته حیرتان بندر ته شاوخوا 50 واګونه سوداګریز توکي را رسیدلي دي. تېره پنجشنبه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس مولوي بختالرحمن شرافت له خپل یو تخنیکي ټیم سره نوموړي هیواد سفر کړی و. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي دي چې د ازبکستان هیواد سره یو نوی تړون لاسلیک کړ چې د دغه تړون له مخې به د اوسپنې پټلۍ مسؤلیت افغانانو ته سپارل کیږي. په دې اړه د نوموړي ادارې ویان وویل: بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ګران هیوادوال په جریان کې دي، د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د سرپرست الحاج ملا بختالرحمن شرافت په مشرۍ د امارتي ادارو یو پلاوی ازبکستان هیواد ته سفر کړی و، څو د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په اړه چې افغان لوري ته انتقالیږي مذاکرات وکړي. د مذاکراتو په پایله کې د یو تفاهم لیک نهایي او لاسلیک کړي. دلته دغه پلاوي له ازبکستاني لوري سره تر مفصلو مذاکراتو وروسته په ټوله کې په دې موافقه وکړه چې د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ مدیریت په افغان لوري ته انتقالیږي. په ټوله کې په دې باندې موافقه وشوه. البته د یوې قرارداد د یو تفاهم لیک د مسودې جوړولو لپاره د دواړو لورو لخوا تخنیکي کمیټې ټاکل شوې دي او دغه تخنیکي کمیټې به انشاءالله زر تر زره د قرارداد یوه مسوده چمتو کوي. همداراز یوه زیری هیوادوالو ته دا لرو، خصوصا سوداګرو ته، چې سر له ننه یعنې د جمعې له ورځې به د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ څخه د انتقالاتو نورمال بهیر بیرته پیلیږي او دغه بهیر به دوام کوي. نو انشاءالله ټولو هیوادوالو ته، سوداګر وروڼو ته اطمینان ورکوو چې سر له ننه د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ له لارې انتقالات پیلیږي. دغه مسیر به، دا پروسه به دوامداره روانه وي په نورمال حالت کې او انشاءالله تفاهم لیک به په نږدې ورځو کې نهایي کیږي